آیا د پښتونخوا دا کم نوم چې دی دا څه تاریخي حیثیت لري او که نه لري؟ د دې سوال جواب به زه په یو مثال کې درکم. که موږ یو فرد ته یو شخص ته آواز وکړو چې زمري دې خوا راشه، نو شاید چې هغه په دې سره خوشحاله شي. او بالعکس که موږ یو چا ته آواز وکړو چې ټپوسه یا ګیدړه دې خوا راشه، نو په دې به هغه خفه کېږي. علت یې د دې تر شا کردار دی چې د زمري کردار د زمري د نوم تر شا پروت دی او د ګیدړ کردار د ګیدړ د نوم تر شا پروت دی. څوک چې زما د پښتونخوا د نوم سره مسله لري یا زما د ژبې د نوم سره مسله لري، شاید چې هغه زما د زوړ تاریخ نه ویریږي او یا ما نه زما تاریخ ورکول غواړي او یا زما تاریخ یې نه دی خوښ. د پښتونخوا د نوم تاریخ ته که وګورو، نن نه 4.5 کاله مخکې چې د ملک احمد خان بابا او ویلو خان بابا چې کوم دی پښتانه قومونه راټول کړي وو او یو ریاست د پښتونخوا په نوم باندې جوړ کړی و. د پښتونخوا د نوم موږ تاریخي وارثان یو. څوک چې د دې نوم سره اختلاف لري یعنی هغه موږ سره اختلاف لري. بالکل همداسې ده.